د ترکمنستان ولسمشر عشق آباد کې د افغان سولې خبرو د کوربه‌توب ته چمتو دی. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان محدوب وایي افغان سوله د سیمې د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده. نوموړی د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د نړیوال انجمن ناستې ته ویلي هیواد د افغان سولې خبرو کوربه‌توب ته چمتو دی. محدوب زیاته کړې ده افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ لاره خبرې اترې دي او تجربو ښودلې ده چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره نړیوال او سیمه ییزو هیوادونو فشارونه پایله نه ده ورکړې او اوس وخت دی چې له د سوله ییزو لارو د دې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هلې ځلې وشي. په دې ناسته کې د ترکمنستان په ګډون د نورو هیوادونو او سازمان هم له افغان سولې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ترکمنستان ولسمشر دغه راز ویلي هیواد په افغانستان کې د پراختیا او زیربنایي د پروژو پلي کولو ته هم ژمن دی. بلخوا دانش له اوربند او بین الافغاني خبرو پرته سوله امکان نه لري. د ولسمشر دویم مرستیال سروش دانش وایي له عمومي اوربند او بین الافغاني مذاکراتو پرته په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین امکان نه لري. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د ښځینه خبریالانو په یو کنفرانس ته وکړې. هغه د سولې پروسې ته په اشارې ویلي اوربند بین الافغاني مذاکرات او د افغان حکومت په ماهریت د سولې خبرې اترې هغه درې اساسي شرطونه دي چې له دې پرته نه باور فضا رامنځته کولی شي او نه هم باید پایداره د سولې ته هیله ولري. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې پروسې په برخه کې د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونه او دغه راز د بین الازادي ترڅنګ د تیرو لاسته راوړنو پر ستایلو ټینګار کوي او په هیڅ صورت کې به اجازه ورنکړي چې تیر لاسته راوړنې د سولې د قرباني شي. دانش زیاته کړې که څه هم د خلکو له حقونو دفاع له حکومت اصلي دنده ده خو خلک هم باید په پوره هوښیاري سره له خپلو حقونو دفاع وکړي. دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له دقیقو خبرونه خبر سئ نو زموږ لمر پریس چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.